مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته و، ډېر ښکلی و. او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی. او پسې لیوني و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوښه دی. نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دی وی نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دی لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته راځه بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوځمه. او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غم خلاص شي. پلار په مخه که هغه زمانه کې قرش کم و، بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه که. او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار، بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا، وی وایه بچی اللهم ارحنی من لیلا و حبها. یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچی دا دوا وکړه که د دې غم خلاص شوې. دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچی، غلی دی. هله بچی وایه که نه اللهم ارحنی من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشاو بچی دې څه وایي، داسې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها. خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته که، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته که. پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکونو پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستې چې دې غمه به خلاصېدو، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چته لر نه کړي. اوس پلار ته لروستی دی، دې څه کوي یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي، دا رانه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وي په هغه رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې رسېدلی. نو واقعي چې مینه اړه کې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک. نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کوي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وی که چې په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته وله لږ نیغ نیغ وګورم، مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم. دې ته مینه بیا وایي، بیا مینه دې ته وایي. د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي. ښځه سترګې ایستل خو ښه نه دي، خو دا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو دا دې څو کړ ځان دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک کم چې رسول الله مبارک پې نه ښکاري.
او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بانګونه وي لړ شام ته وتښتېد. اے بلال دا څه کې شام کې څه کې مدینه دې پرېښوه رسول الله مبارک کلی دې پرېښو خلک خو دې پسې ارمانونه کوي خلک خو دې پسې تمناګانې کوي دا څه کې آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري نو شام کې د تخکاري څه چې شام ته ځي وی نه که نه نقشې مې پړه پرتې دي نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصله ناست نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال واه واه ای بلال نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصله باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بے وفائی دا یارانه دا دوستانه چې زه لاړم تم لاړې بس خو چې ویښ شو وی ما نه رسول الله مبارک ګیله کوي نو راغی مدینې ته نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغی نن به بیا هغه بانګ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجمدی شي هغه دور به بیا رایاد شي هغه سترګې به مو بیا ډکې شي هغه زړونه به مو بیا ډک شي هغه نقشه خو به لږه راښکاره شي که نه بلال راورسېده ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د جون نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي خوشحالي ده بانګ وخت شو بلاله هله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی بلال نه حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی بانګ له نه دی راغلی بانګ به بلال نه 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 خامخا به وی نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل وای نو دا جرګه به څوک چته مانه د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجه نه مې کنه نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې به کم ځای کې بانګ وي نو چې بانګ یې شروع کړه کنه اشهد ان لا اله الا الله تورسید او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دینوم له ورسید پس مکه پریوت به هوش شو وی وجنه مې پرې دې مې نه وای مکه پریوت به باقی نیم بانګي وی باقی ونه ویل شي دیتا مینا دیتا مینا وای حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکی ته ځي بڑے والی دي بڑے نه خو لکه پنسیو چتی دي د ګیټو دي نیمو پندو کې دي رشتہ داران راغلي یا عثمان داسه کې پنسی دي نیمو پندو ته رسول دي داسه کې خلک د پورې خان دي زمونږ عادت خدا دی چې پنسي لاندې دي در باندې چل شوی دی ټول ماشومان در پورې خان دي ښځې خان دي سړي در پورې خان دي اوهو اتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الحكماء هذه إزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قمقل خلق د وجه د رسول الله مبارک سنت پرېده دا د پیغمبر د لنګ ځای دقه ځای دې ته مینه وایي جامم د پیغمبر په شان او په د حضرت حذیفه بن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځوي اوچته یې کا چې کوم خاورې لګېدلې دي هغه ته لرې که باقي خولې ته واچوي چې نوړی په ځمکه پرېوتل اوچته یې کړه
دغه چلې ورسره وکړه خاورو ځای ته وغورځو باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي یو بل ته سترګې رودي دا وګوره دومره حیرتناک هلکه بله راواله که نه وړی خور نه راواغېسته دی پې پوه شو چا ورته وی دا ټول در پورې پټ پټ خاندي اوهو وی د پیغمبر سنت دې قمقلوله پرېږده دې ته مینه وایي دې ته سیرت وایي دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي دې ته سیرت نه وایي ها د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وایي دا د سر نه مسلمان نه دی د خدا وی چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم زم الحمدلله چې ما له خدای راته ښکلی پیغمبر او که یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی دی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو دا مسلمان کېدی شي نه دا خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم بیا چوټې بیا منځ هم نه کوم بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته هېڅ نه یم خبر دې ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلوی مولیده لاسې مولیده لقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم خو دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي چا ورته وی چې دا ولې په سورلی نه ګرځي رسول الله مبارک ګرځېدی حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځې وی په خپو چې ګرځم دې نه مې رغېدل نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مې نه وي نه شو دغه نن نشم کولی تاسو ته به څه ووایم جلکې درته وایم سیرت ته پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش په ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد هوکړه که نه یو 2% هوکړه که نه چې کم فرض دي خامخا به یې کوې چې کم واجبات دي خامخا به یې کوې زما خو انګریز خوښ دی زما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه دا خشته ده زما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري زما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړه شوې دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون ورته وایي که نه ظفر لالا للون ګیره کې للون زه اوس څه کوې اوسه چا په ګیره کې دلته خریلی ده او داسې کړې ده او دلته یې پکې پنجغاښې راښکلی دی دلته یې پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده دا باقي خریلی ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه د تسپکه ښکاري توبه بس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مه کوه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی الله ته ډېر محبوب و د خدای محبوب ته سپک مه ګوره د هغه نقشې پورې خندا مه کوه د خدای نه ویرېږه او ځان ته به مسلمان سمې پرېږده مزېدار یې پرېږده ښایسته پرېږده چې څنګه کوه او که نه یې پرېږدې ویې خرایه وایې زه ګناه کوم ګناهګار یې خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه
بلنډې ونې کې نو مجنون هلته کېناسته نو لیلا ته چا وی هغه پاگل خو راغلی دی هغه ځنګل کې دته ناست وی دی څه خوري څه خوري پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته نو یو ویندلی یو جام پی ورکړی دا دی نیکبخته یو څه چې دا اوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل چې پی ورسېدل مجنون ته هغه وینځوئ دا پی اوس هغه غریب پپی اوس کم دی او په خپلې شک کې پروت و دا پی اوس کوي کم دی دا یې کم ځای نه راوړی وایي دا لیلا راکړي پی اوس کړ تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو پی اوس کړ هسې زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا راکړي دي چې دې غریب به څونه په هغه روزو ته چورلکونه والي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی هغې په لاس د چیلی نه اوتي دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس کل ساله لیلا بل جام ورکړه اوس یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دی ویندې سار له نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وی څه کې وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوړ جوړی نشته بس هغې وی ډېره ښه دلی پی ورکړ اخبار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څومره دې تېرې شوې نو لیلا وی چېره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تلي دي وګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګوي ناوین دی ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او دې مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې او چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړه او ته وایي پی دې راونړی وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وایي پی راوړه وږې ما پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما وی نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم یو پی د سره یي خو راکړه که نه وینه هغه نه غواړي نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي د ظالم ورغې و د بشیر جان ناست و بشیر جان ورغنی چې خو دوالی نه هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاصدي لا چې څنګه ورغې ورته ویې لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب سکري هله وی راکړه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي که د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه او په کې موږ د پیو مجنون رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل چې بار راووتل یو باندې سي راغی باندې سي نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسول زما قوم ما مسلمان کو او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکوي دا خلق دنیا ډېره غواړي که نه او خدای به مال هم درکوي او خدای به رزق هم درکوي او خدای به ډېره ډوډۍ درکوي زما قوم مسلمان شو اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي شی یې لوړی شو اوس یارېږم چې رانه واپس ونه تښتي زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندي کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ما ته نوم هم اخیستی وی چې خلک ورپسې لاړل چې راځه مونځ له وی چې زه مونځ نه کوم وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی د خواني بوډاګان هم عجیبه وی خیر خلکو ورته وی چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي وی جومات ته راوسه او داسې یې پرې وکړه وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته و په دا تندي ټاک ورکړ رکات لو تختیده او چغې جوړ کړي زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او د زور مونځ یې قبول نو خبره دا وه چې هغه اوس
وی تختی واپس را لاړ نشي الله رسول زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک دی یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا مرګرتیا غواړم جنت کې ستا مرګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لغوندې وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما مرګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کا غریبۍ له لوښې تیار کا چې څوک جنت کې زما مرګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې مونږ ته خیر کړي مونږ ته دې خدای خیر کړي ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره قصه اسانه نه ده ګرانه ده خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کې هغه وی څه د بورې زوی وي څه خو بویه که نه رسول الله مبارک ته باندې سیده قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبي علیه السلام علي صاحب ته وکتل چې څوک علي صاحب یې چې هېڅ هم نشته یو یهودي ولاړ دی زید ابن دسنه یهودي او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبي علیه السلام ورته وایي نه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه که د هغې باغ که د بل که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا اوکې او هغه ودوړېږي یا خرابي بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه بس وی ټیک ده اتیا مسقاله سره زر به زه درکړم ماله به دومره کجورې راکړې د هغې اندازه یې ورته وکړه نبي علیه السلام یې ټیک شو هغه سره زر یې اتیا مسقاله واغېشتل او پیغمبر مبارک مجیبه سخي دی ابانډیسي له ورکل وی ځه خو انصاف وکړه انصاف او دا په دې خپل قوم دی تقسیم کړه دې ته مؤلفة القلوب وی پیغمبر علیه السلام خو بل شان سخي وکړه یو باندې وی اتیا مسقاله یو مسقال سلور نیمه ماسه تقریبا سره زر دی دغه اختلاف پکې شته خو سلور نیمه ماسه سره زر او دا اتیا مسقال دی ته ضرب ورکا چې څونه به جوړي وی دا یو څه خو د انصاف له کار وکړه چې هغه نیټې ته یو دوه درې ورځې پاتې شوې رسول الله مبارک د یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري ته دیوال کېناسته دقه زید ابن دسنه ورپسې راغی او دوه درې ورځې پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا زید ابن دسنه د یهودي ورته وایي وایي ما له خپل قرض راکړ خو دوه درې ورځې پاتې دي کجورې راکړه او فورا یې بدرت شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچي چې یې که نه د خلکو پیسې خورئ خلکو نه مال والې بیا وله نه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته اوس نه راکوې یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي که نه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کښېنه ګني که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سر هلته پروت و تا نه به دلته پرته وه خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته په دې طریقه څوک قرض غواړي پلار نیکه خلکو له کنځې بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته به درد وی ولې مونږ څه شوي یو غیرتي خلک خو شته رسول الله مبارک مسکی شو پکار دا و چې هغه سړي ته یې ویلو چې او که نه عمر ټیک وایي ستا خو دوه درې ورځې شته که نه رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وایي وی عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه د دې خبرو امید نو تا نه زما د یو بل څیز توقع وه زم محتاج او ما ته به دې نصیحت کړی دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړی تاسو ته غیر ورته ویلي ان لصاحب الحق مقالا څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي نو زم محتاج ام دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړه تاسې به دې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی څنګه نصیحت چې د الله رسوله چا نه قرض والی درې ورځې مخکې وله تیار ساتو زمو دا دې ته پیغمبر وایي زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي کوم خوی خدای ورکړي ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سمني د بل نشي سمولی وی عمر لاړ شه دله خپل حق ورکه وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتي ورکړه رټه او دې رټه
چې هغه لاړه خپل حق یې وله ورکړ 2 منه زیاتي ورکول زید ابن دسنه ورته وایي وی دا ولې راکې د ما حق پوره شو وی دا تا ته ما لږ وچېړلې نو حضور پاک وفرمیل چې لږ دې خفه کړه یو 2 منه وله زیاتي ورکړه دې ته مینه بیا ورته وی عمره ما پېژنې وی نه وی زید ابن دسنه مې نوم دی د یهودي او د یهودیانو هغه علامه الوی مولا وی اقب نو وی دا خبرې زموږ پیغمبر ته ویلې دا زیاتې دی ولې غسله ته نه کوم اسره ته دومره لوی عالم یې که یو ناپوهه وکړي نو بیا هم څه خبره ده زموږ پیغمبر دی دومره بېعزته کړه دومره سپکې دی ورته ووایي خو د عزت بېعزته کولی څوک نه شي د پیغمبر نه خدای عزت ورکړی دی خو ستا په ګمان کې تا دونه بېعزتي وکړه او ورته څه وایي وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو هغه مې پکې ټول مونتي وو 2 پکې پاتې وو ټول مې مونتي وو څو پاتې وو 2 یو دا چې د سره څومره جهالت کې که نه نو دی به د غصې په ځای صبر کوي چې څومره جهالتونه کې او غصه کې دی به د غصې په ځای څه کوي صبر به کوي یو به دا صفت دی د غصې او د صبر مقرره شي غصه به نه کوي او صبر به کوي او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کې هر څومره کې نو دی به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګڼه وکړي بد به نه وی عمره وی دا 2 صفتونه دا مې قصدن چېړه قصدن مې دا باسونه کول بېعزتي مې غرض نه وه ما پکې هغه 2 صفتونه کتل نو مې منتل پکې نور مې پکې مخکې منتي و 2 مې پکې اوس منتل نو عمره راشه ما سره لاړ شه د مسلمانېږم نو لاړ عمر ورسره شو نو رسول الله مبارک لی بوته نو هغه زید ابن دسنه یهودي مسلمان شو او نیم مال میں مسلمانانو ته بیت المال ته وقف دې ته اخلاق وایي داسې سیرت پکار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي زما سیرت نن څه دی نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته روان دی کافر مسلمان کوي راځه جمعات ته مونځ کوي ښه چې جمعات ته راوه سپلی و با سپلی وي لاس کې ونیسه چې دن وي دا ولې عبادت خانې ته به سپلی وړو وي یو کنه د وړو ولې خو د مانځه ځای دی مقدس ځای دی نو سپلی به هغې ته وړو وي دا خلک پټی دن نه وړو وي پټی وي څوک د یهودیان عیسایان کافر نه نه دا مسلمان وي سلام علیکم وي هغه دین مې نه دی خوښ چې مسلمان د مسلمان نه سپلی پټی شتنن که نشته سیرت جمعات ته لاړ شي او هلته د قرآن شریفونه کېښودل او په هغې وختې او په کېکوځې د جومات نه او تر پیغمبره شیقې سیرت دته سیرت بیان جمعات کې خلکو نه سپلی پټی مسلمان مونځ کوي خدای ته ولاړ دی هغه الله ته ودرېد او ته دې سپلی پټی دا سیرت دی مساله کې شګې ګړی دا سیرت دی پيو کې وباچې دا سیرت دی ټماټر واړه دي لاندې کړي غټ ته پې د پاسه کړي دا سیرت دی افسر ته بدلته غریب ولاړي درخواست به لاس کې په موبایل لګي خبرې به کوي لکه دا غریب دته ولاړ دی دسخط ورته وکړه افسر صاحب داسې کې په موبایل لګي چغې جوړې کړي بل سره تخوا کې ولاړ دی دا سیرت دی دا سیرت دی بابو ته به ولاړې ماله دا کار وکړه کښېنه او لګي په موبایل به ګپې شپې لګي خلکو سره وخت ضایع کې تنخوا ردیلې دا سیرت دی دا د پیغمبر سیرت موږ ګپ شپ لوبې ټوکې جوړې کړي دي یو ورځ قومې دي یو ورځ چې دی نو هغه چراغان دی او یو ورځ جلسې او جلوسونه دي او یو ورځ پروګرامونه او میلادونه دي او بس زه عاشق رسول یم هلته پیو کې وباچې عاشق رسول هلته مسلمان له دوکه ورکې عاشق رسول هلته 2 نمبر شي په 1 نمبر خرڅه عاشق رسول هلته چین کې چې سامان الی نو په میډ ان چاینا ملي کې په دې میډ ان سنگاپور ولیکه په دې میډ ان جاپان ولیکه په دې میډ ان انګلند ولیکه چینی ته ولی چې مسلمان په دوکه کما دا ته مسلمان دا ته سیرت کې دا سیرت رسول او دا زه عاشق رسول یم او زه په سیرت عمل کوم او ملا صاحب زه تقریر راته وکړه شابه او نن سیرت النبي جلسه ده او نن د میلاد النبي جلسه او ما ته تقریر وکړه او زه به هلته هغه چین والا هغه ځای نه فیسبوک باندې یو شی شیر کړی دی
مسلمان د پاکستان راځي، د پاکستان مسلمان نو ما باندې کمزوري شی جوړ کی د لږو پیسو وی میډ ان جاپان په لیکه وی چې د ډوډۍ وخت چې دوته چې راځي چې موږ سره روټۍ وخوري وی نه ستاسو ډوډۍ آرامه ده نه خورم د لسو روپو ډوډۍ نه خورم آرامه ده او د لکونو روپو دوکه مې وکړه دا حلاله ده مانا نو څه به کم کم به وجاړم غریب وجاړم که مالدار وجاړم ملا وجاړم که امي وجاړم افسر وجاړم که نوکر وجاړم صدر وجاړم که وزیر اعظم وجاړم که وزیر وجاړم که ځان وجاړم چا کې به څونه د رسول الله مبارک سیرتي ځان نه به شروع کوم لاول ګورئ ځان نه به شروع بیا به د بل نه شروع کوم د پیغمبر مبارک د سیرت د بیان مقصد څه دی زما وروڼو ولکم فی رسول الله اسوة حسنه من خو نن ځان بدنام کو ځانم بدنام کو چې څومره ټګي کېږي ټګي نو پاکستان په هغې بدنام د پاکستان مسلمان په هغې بدنام په دوکه د پاکستان مسلمان بدنام ما ته یو سړي وي روس کې هلته سپلی پالش کېږي په مشین کې په ګوتو وی نه پالش کېږي دا ته چا وویل هلته پاتې کېده په مشین کې پالش کېږي نو هغې قانون دی چې سپلی به مشین له ورکې پکې به کېدی په دې خوله کې نو به یې ځان ته راکاږي دننه نو به پالش کړي نو چې پالش شي بار به یې درته راوغورځوي نو بله به کېدی هغه ځان ته راکاږي نو بله به پالش کړي نو بیا درته نه راپرېږدي هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ به مشین کې کېدی نو چې هغه روپۍ ځان ته راکاږي نو هغه دویمه سپلی به درته راغورځوي نو خلک روسیان هم دغه چل کړي ځان سره هغې خپله سکه د روپۍ ده بس مشین کې لومبۍ راغورځوي خو دویمه رانیسي چې هغه سکه کېدي دویمه راوغورځوي پاکستاني به سره څه چلو د لاړ نو یو سپلی دې مشین کې ورکړه هغې پالش کړی راوغورځولو نو بله یې بل مشین له یوړه بله یې بل له یوړه نو چې بل له یوړه نو چې هغې کې ورکړه نو هغې پالش کړه نو راویې غورځول بس د ده کار خو شو ځکه ډومبۍ خو راغورځوي بې پیسو پالش شوې اوس چې روسۍ راغی چې هغه مشین کې خپل بوټ ورکړه او چې څنګه یې تراح کړه هغه یې تې ونیوه خدایا بل مشین کې چې روسي بوټ ورکړه هغه نه یې ونیوه هغوی فورا کمپلینټ وکړه چې دا زمانګه مشین خراب شوی دی دا خو دویمه نیول پکار دي دا خو دویمه نه نیسي ړومبۍ نیسي اوس مشین خو خوله نیسته چې ورته وایي چې هغه ړومبۍ پاکستاني پالش کړې ده زما وروڼو خیر ښېګړه مسلمان سره کوي بد به نه کوي حکومت سره به هم دوکه نه کوي او حکومت به قوم سره هم دوکه نه کوي او چې ښه کې زمونږ پښتانه خو یې ښه مه کوه نو بد نشته نه دا غلطه خبره ښه کوه که تا سره بل ښه نه کوي الله به جزا درکوي یو هلک په لاره روان دی یو هلک او هغه د کمپنۍ د مشهورتیا شیزونه خرڅول د کمپنۍ د مشهورتیا خلک خرڅوي که نه څوک بنین څوک جرابې څوک دا بار ملکونو کې مې وي دلته هم وي چې دونه یې خرڅول نو یو دروازه یې ټلی واله یو بوډۍ ښځه وله راووته په هغه ملک کې دا بوډیګانې ځان له په کورونو کې اوسېږي چې بچي وادو کې نو بس بیا بوډا او بوډۍ چې دي نو هغې له ځان له دا کوټۍ موټۍ جوړې کړي ځنګلو کې ډوډۍ وله ورکوي که پکې کېږي چې راووته وی بچې ولې وی دا د کمپنۍ د مشهورتیا شی دی او دا مې راوړی بچې ما سره خو پیسه نشته زه خو ډېره غریب یم دا خو نشم اخیستی خفه کېږه ما خو ته لږ ودرېږه یو منټ ودرېږه دا بوډۍ لاړه او دې له چې سرکار کم پی ورکړي و نو په ګیلاس کې اقه پی راوړل او یخ پی مزېدار او دې هلک له یې ورکړل بچې وي زه خو غریب یم دا سودا دنه نشم اخیستی خو دونه په تا پوه شوم چې ګرمي دې هم شوې ده او تږې مې او وږې ما ته معلومېږي ان دا ګیلاس پی وڅښه هغه هلک هغه ګیلاس پی وڅښه لاړ بوډۍ کور ته لاړه څه موده پس ډېره موده تېره شوه ډېره دې بوډۍ ته هارټ اټیک وشو د زړه اټیک ورته وشو ګاونډیانو یوړه هسپتال چې هسپتال ته پرایویټ هسپتال ته یوړه چې څنګه یې یوړه هسپتال ته دا بېهوشه وه ډاکټرانو وی چې د دې خو د زړه والونه بند دي اپریشن پکار دی فورا یې ولا اپریشن کړی دی فورا غټه سرجري کړې ده او والونه د زړه بدل کړي دي او چې بوډۍ په هوش کې راله ویې کتل چې دا ده کوم ځای پراته دی نرسانو ته وي ډاکټر دا کوم ځای دی وي دا خو پرایویټ هسپتال دی وي دا څه چل شوی دی وي دا تا ته زړه اټیک شوی بېهوشه وې نو چا راوړې نو موږ دله علاج وکړو
چا راوړم نشته. اوهو بوډۍ ځان ته په ژړا شوه په خیر وشوه چې خدای دې زما ګاونډیان هلاک کړي. دا پیسې به څوک ورکوي؟ دا ما چې دلته کې دا کوم اپریشن وشو دا خو د شپږ اووه اتو لکو روپو اپریشن دی. ډوډۍ دارو درمل خدمت دا به څوک ورکوي؟ زما ګاونډیان دې برباد شي خو بس مړه به هم خبره به خلاصه وکړم. دا څه په جنجال ما سره پیسې کوي دا به څه کوي؟ بوډۍ د دې د وجې نه غریبه جاړي پیسې به څوک ورکوي؟ بل به مې څوک ورکوي؟ چا ظالمانو راوړم مړه به ومه. چې کله دا هغوی ډسچارج کړه کاونټر له ورله اوس بوډۍ ګوري که نه چې په ما خرچه به څونه وي ورکولی خو نه شم خو دا به څه کېږي. کاونټر والا ورته وایي زما بل راوباسه. هغه وله غاټ بل راوویسته وایي ستا په دې اپریشن 15 لکه روپۍ خرچه شوې. نو جې پره کېدو شو. نه نه وی خفه کېږه ما بوډۍ ولې وی هغه ستا په دې بل چا داخلي کړي دي. ته راوباسه چا داخلي کړي دي؟ هغې ته اعلان دی انګریزۍ کې لیکي چې پیډ پیسې داخلي شوي دي. اوهو چا داخلي کړي دي؟ ته راوباسه چې لاندې فایل ته وکتل نو په انګریزۍ کې په هغې یو جمله لیکلې وه. په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه سو تھینک یو فار اے گلاس آف ملک. دا ستا د یو ګیلاس پیو شکریا. ستا ډېره شکریا د یو ګیلاس پیو شکریا. بوډۍ پوه شو چې دا خو هغه هلک داخلي کړي دي چې کوم هلک له ما ګیلاس ته یې ورکړي دي. معلومات واخیستل چې دا په هلک به کوم ځای پیدا کړم چې اوس یې زه شکریا ادا کړم. وی دا د دې اسپتال مالک دی دا هلک چې ته کله راوړې اسپتال ته د مشر ډاکټر دی او ته یې وکتې هو دا خو هغه بوډۍ ده چې ما باندې یو وخت کې ګیلاس پیس کړلی دی. هله فټافټ اپریشن والا وکړې. اپریشن دی وشو علاج دی وشو او هغه وایي چې دا پیسې ما د طرف نه جمع کړي. هغه هلک هغې نه پس ډاکټر شوی دی ځان له اسپتال جوړ کړی د اسپتال مشر انچارج دی. ښېګړه نه روکېږي ښه بلکل نه روکېږي. او که انسان سره روکه شوه رب العالمین سره نه روکېږي. که د انسان سترګه ړنده شوه تا ورسره خو کړل د هغه کیمره فیل شوه تا ورسره خو کړل د الله کیمره نه فیل کېږي. ښه کوه او پښتانه وي په دیوالې وروړه. او رب العالمین د ښه خوی د برکت نه انسان ته دنیا کې هم ډېر لوی خیر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. نو یو خو د رسول الله مبارک د راتلو مقصد دا دی چې زه خلکو ته ښه خوی وښیم. ښه خوی څه شی دی؟ دا هغه د طالبانو خبرې درته په جمعه کې نه کوم تاسو د پوهې افسانې خبرې درته کوم. ښه خوی دا ته وایي چې بندم خوشحاله ساته بنده مه خفه کوه. دل ازاري د بنده ماله بنده سره دوکه مه کوه ټګي مه کوه. د مسلمان مال ته بړې مه وه مال ته مه وه غلا ته مه کوه ډاکه مه کوه دې مه خفه کوه. د ښځې ته په بد نظر مه ګوره. د لور ته په بد نظر مه ګوره. د چا مور ته په بد نظر مه ګوره. خپله خور لرې خپله لور لرې خپله مور لرې. که ستا لور ته ستا خور ته ستا مور ته څوک په بد نظر لګي نو ته پې مرګونه کوې. نو ته ولې د بل خور د بل لور د بل مور ته په سپک نظر ګورې یا بدعملي ورسره کوې؟ غلا مه کوه ښه شی نه دی. که تا نه څوک غلا کوي ته جنګ پې کوې جګړه کوې نو ولې بل نه غلا کوې؟ ډاکه مه کوه که ستا په کور څوک راغی ډاکو نو ته خو هغه وجنې نو ته د بل ډاکه ولې کوې؟ ظلم مه کوه مسلمان سره. که تا سره مسلمان ظلم وکړي ته څونه خفه کېږې نو ته ولې بل مسلمان سره ظلم کوې؟ نو مسلمان سره ښه سلوک کول او ښه ښېګړه کول او مسلمان سره زیاتې نه کول مسلمان نه خفه کول. د مسلمان خاصیت دا دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چې د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي. د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي. نو بلی مسلمان خفه کې ځان له څه خوښې بل له خوښ کا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هغې پورې ته سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې ځان له کوم شی خوښې بل له همغسې خوښ کړي.
ځان له یو شیخ خوښې بل له بل شیخ خوښې دا سوچه مسلمان نه نو یو دا خخوي شو او دویم خخوي هغه دی چې الله سره خخوي وچلوه پروردګار مخه پکوه مخه پکوه الله خو تا سره ډېر احسان کړی دی الله مونږ مسلمانان پیدا کړو مونږ انسانان پیدا کړو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو چې دومره ښېګړه مونږ سره الله وکړه مونږ نه سپیم جوړولی شو مونږ نه خندیران هم جوړولی شو مونږ نه مګې هم جوړولی شوې او زمونږ نه کافر هم جوړولی شو مونږ یې د کافرو ملک هم پیدا کولی شو مونږ یې د زناکارې مور نه هم پیدا کولی شو مونږ یې د بدعملې او بربنډې مور نه هم پیدا کولی شو مونږ له به ښکلې شکل لا کړی مور به مو بدعمله وه مور به مو زناکاره وه د زناکارې پی به مسکل نه د سوچه مور نه خدای پیدا کړو د مسلمانې مور نه خدای پیدا کړو او د سوچه مسلمانې مور پی مسکل او د سوچه مور غیږ کې ملتې والې سوچه مور تربیت وکړه سوچه پلار تربیت وکړه مسلمان ملک کې پیدا کړو رښتیا ووایه دا د الله احسان دی که نه نو چې دونه احسانات یې د سره وکړل بیا ډوډۍ هم دله درکوي رزق هم دله الله درکوي بیا نظر او سترګې اندامونه هم دله درکړل بیا د لنور پیدا کړه بیا د هوا پیدا کړه بیا د بچي درکړل ښځې دله درکړې لاس پوی دله درکړې روغ صحت او لوی نعمت د ایمان یې دله درکړ لوی نعمت د ایمان نو د الله ولې خفه کړو نو ښه اخلاق بنده سره ده چې بنده مه خفه کوه خوشحاله ساته ښه اخلاق الله سره ده چې الله مه خفه کوه الله خوشحاله ساته نو رسول الله مبارک دې له راغلی دی صحابو ته دا چل خولی دی دی خولی دی صحابو ته او دویم د رسول الله مبارک د راتلو مقصد څه دی انما بعثت معلما دې له خدای لیږلی یم چې تاسو قرآن د توخیم او په قرآن هم پوه کوم حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو نو یو سوال یې کړی الله نه لومبی خدا وی اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم چې عبادت وکړو لومبی به دا سوال کوي چې خدای عبادت قبول کړي چې عبادت قبول شي نو بیا به الله خوشحاله نو ستا سوال به الله بیا پوره کوي الله تقبل منا دا لوی عبادت مونږ وکړو ستا کور مو جوړ کو خدای دا خو قبول قبول څه ته پې راضي شه او د هغې نه پس الله ابراهیم علیه السلام څه وایي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم الله زما په دې اولاد کې د اسماعیل په دې بچو کې په دې اولاد کې خدای یو پیغمبر پیدا کړ یو پیغمبر پیدا کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء جدی ابراهیم زه د خپل نیکه ابراهیم دویم هغه چې کومه دعا کړې وه چې زما په اولاد کې د اسماعیل په اولاد کې یو پیغمبر پیدا کا عظیمه رسول الله مبارک فرمای هغه دعا زما په حق کې قبول ده رسول الله مبارک فرمای رسولا یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دير زور ور ذات الله دير لوی د حکمت او د علم ذات الله هغه پیغمبر چې زه ول سوال کوم چې زما په اولاد کې پیدا کا الله غلی یو کتاب مو ورکا کتاب څه شی دی قرآن شریف پیغمبر څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه نه ویم رسول الله مبارک وی دی دعای ما په حق کې قبول ده کتاب مو ورکا قرآن چې دا کتاب لولی دی امت ته رسول الله مبارک قرآن امت ته ولست صحابه ته او بیا څه په کتاب یې پوی کی چې اقیم الصلات څه معنا ده مونځ پابندۍ سره کوه څه شی دی مونځ څه وخت به کوم څو رکعته به کوم آتو زکات ورکوي نو پیغمبر به په دې پوهیږي چې زکات څه ته وایي څونه به ورکوم چاله به ورکوم کم وخت کې به ورکوم او په کم څونه مال کې به څونه ورکوم یعلمهم الکتاب والحکمه او بیا ورته د دین نښې وښیي د دین آثار ورته وښیي حکمتونه ورته وښیي سنت ورته وښیي نقشې د دین پوله پوی کې مثالونه ورکي پوی کې مونځ به کوې که دې ونه که څه چل به کېږي چا سره به قیامت کې پاسې
نقشې ورته وښایه، حکمتونه وښایه، د دین نښې او آثار ورته وښایه پروردګاره. او څه دپاره؟ ویزکیهم، نو یو به تعلیم د کتاب ورکوي او د هغې نه پس به څه کوي؟ یزکیهم، دې ته به داسې چلونه ښیي چې د دې زړه به د ګناه نه پاک وي. بیا هلکه پیغمبر رسول الله مبارک شو، کتاب قرآن شو، او څوک یې پې پوه کړل؟ صحابه کرام یې پې پوه کړل، او داسې پوه کړل یزکیهم، داسې صفا او ستره کړل، داسې صفا او ستره چې تر قیامته پورې به د رسول الله مبارک د شاګردانو او د صحابو په شان صفا او ستره مخلوق پیدا نه کړي. ځکه خو الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، پیغمبر مبارک ستاسو دپاره ښکلې نمونه ده. نمونه به پیژنې؟ هله به نمونه دې ونه پیژندله نو ته به څنګه ده؟ هلکه بازار ته چې ټوکړه نمونه وړې، دا نمونه ټوکړه راکه، دا نمونه راکه، نو هغه نمونه به ځان سره ګرځې که به نه ګرځې؟ نو لاول به د پیغمبر مبارک نه ځان خبر کې، نو هله به د هغه په شان ځان جوړی کړ. استا نمونه د نمونه به معلومه که به نه معلومه؟ نو موږ د نمونه نه ده معلومه، موږ ته پته نشته رسول الله مبارک کله پیدا دی، پته نشته. ټول خلق 12 تاریخ 12 وفات 12 ربیع الاول باندې دنیا لګیا ده، د رسول الله مبارک جشن مناوي په دې تاریخ پیدا دی. ټول پاکستان، بار ملکونه، دنیا انخطه ده 12 ربیع الاول، 12 12 12 12 12. علماء تحقیق کړی دی چې 12 نه دی. تا ته دا پته نشته؟ هلکه دې میاشتې ته خلک 12 وفات وایي. څه ورته وایي؟ 12 وفات. په دې 12 12 د رسول الله مبارک وفات شوی دی. بعض علما دې کې هم تحقیق کوي چې دا 12 د رسول الله مبارک د وفات ورځ نه ده، دا 12 د رسول الله مبارک د وفات هم نه ده، چې کوم رسول الله مبارک کوم سویلی دی په عرفات کې د جمعې په ورځ، د جمعې ورځ 9 ذی الحجه ده، او د جمعې ورځ د په 9 ذی الحجه رسول الله مبارک تقریر کړی دی. او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ذی الحجه، بیا محرم، بیا سفر، او بیا په ربیع الاول کې د دواړو جهانو سردار مبارک د دنیا نه تللی دی. هغه ورځې علما شمېرلي دي، هغه ورځې د هغه ځای نه شمېرلي دي، او هغه حساب د بخاري او بل حدیث خو طالبانو خبرې دي، تاسو ته هغه نشم کولی. نو بعضې علما د هغې په بنیاد 12 د وفات هم نه یاد. د ګل په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. څه په ورځ باندې؟ ګل په ورځ وفات دی. په دې د ټول امت اتفاق دی. نو چې هغه حساب کتاب کوي که نه، که میاشتې د یو کم دېرش شلې، که د 10 دغه 2 میاشتې لې، که یو د یو کم 10 او بل د یو د 10 شلې، د ګل ورځ نه جوړېږي، 12 د ګل ورځ نه جوړېږي. نو موږ ته خو اول د خپل پیغمبر د پیدایش او د وفات تاریخ نه دی معلوم، دا پته نشته. ډېرو ملګرو نه به زه تپوس وکړم چې څو کاله په مکه کې تېر کړي دي، پته نشته. څو کاله په مدینه کې تېر کړي دي، پته نشته. مکی صورتونه کم دي، مدنی کم دي، پته نشته. رسول الله مبارک څو بیبیانې مې پته نشته. نکاح څنګه کړې ده، د شپې مونځ یې څنګه کړی دی، بیبیانو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، بچو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، ګاونډي سره ژوند څنګه تېر کړی دی، پته نشته. ورځې به قیامت کې الله له به ورځې، الله به وایي د رسول الله مبارک ما تعالی نمونه لېږلې وه، تا ته پته وه؟ نه. څنګه دنیا خو ما ته معلومه ده که نه؟ هلکه زمیندار پکې شته، دا ورته پته ده چې زه به غنم په کومه ورځ کرم، کومه میاشت به کرم، لو به په کومه میاشت کوم، په کومو ورځو کې به کوم. دکاندار ته هم پته ده، دکاندار هم خبر دی د خپل حساب کتاب نه، دا سودا دې میاشت کې دا والم او دې کې دا دی، داری 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 داری، او دا لوګان والم او خرسوم او دا پېښوري دي، پاکستان او دا پنجابي دي، او دا دی او دا دی، دا به روخ کرم او دا به ټنګری کرم. څونه موږ ځان پوه کړی دی. هلته بیت الله ته لاړ شي، حج له لاړ شي، غریب عمرې له لاړ شي، قسم په خدای که څه نه خبر، هېڅ پته ورته نه لګي. یا که یو سړی لګیا دی عمره کوي، طواف کوي،
حاجی صاحب ما ته خبره کوله سوراب احمد حاجی صاحب بابا طواف کوئی ما ته بچی پښتونو وی دا خلک به کله ودرېږي دا خلک چې طواف کوي دا به کله ودرېږي مې ولې وی زه خو راغلی پې مې ماتې شوې او ګردم دا خلک خو نه ودرېږي موږ یې قتل کړو و بابا جی دا نه ودرېږي دا خو څه راځي او څه ځي اووه چکرې وه او خبره دې خلاصه وه اوس راته په عمره کې یو سړي خبره کوله یو سړی راله مخې راغی وایي چې جامو کې لګي او صفا مروه ته روان و مې څه کې وایي صفا مروه ته ځم که نه سا یې کوم منډه وامه مې بابا جي صفا مروه ته و خلک هله منډه و چې احرام کي که نه وایي نه زه خو چې کم طواف وکړم نو صفا مروه ورپسې کوم زه خو یې بېخته مه ویستم خفه کېږو به نه د 100,000 روپو کار چې څوک را روانوي د 100,000 روپو څونه خلکو نه تپوس کې د 100,000 روپو کیبن جوړی 100 نه تپوس کې چې د ګنډېرې خرڅ کما نو که ټماټر خرڅ کما نو که ګوپیان خرڅ کما نو که دا کیبن عمرزو کې جوړ کم که تورنګزو کې جوړ کما که دا دکان جوړوم چې د تیل مالګې جوړ کما او که د بل شي جوړ کم د بل د دنیا سره زموږ مینه د 100 نه تپوس کو حج لزو پته نشته عمرې لزو پته نشته هېڅ د نه یم خبر خدای شته که هغه غریبانان هلته دی شته نه دي خبر ما ته تلیفونونه کېږي چې عمرې له راغلی یم دلته دا طواف به څنګه کوم او تا معلومات نه دي کړی یاره چې نه دي کړی دا سایې به څنګه کوم هېڅ پته غریب ته نه لګي دین سره زموږ مینه نشته خفه کېږه ما نشته مینه محبت نشته عشق د خولې باندې کار نه کېږي عشق د عمل باندې کار کېږي مینه د خولې باندې کار نه کېږي مینه د عمل باندې کار کېږي که ته په خولې په تصبر روزانه 15,000 وې زه محبت عاشق رسول د رسول سره محبت عاشق رسول او ستا مخ د پیغمبر د مخ په شان نه دی تا ته د پیغمبر مخ ښکلی نه ښکاري تا ته د رسول الله مبارک چهره ښکلی نه ښکاري ستا سر د پیغمبر د سر په شان نه دی ستا اخلاق د رسول الله مبارک د اخلاقو په شان نه دي تاسو نه تپوس کوم ما پرېږدې دا سړی په دا مینه کې رښتونی دی که دروغجن دی دا د پیو مجنون دی دا